دا زموږ خویندې دي، زموږ میندې دي، زموږ لوڼې دي، د هغو عزت راته مهم دی، د هغو ابرو راته مهمه ده، د هغو دین راته مهم دی، د هغو اقتصاد راته مهم دی. قسم په خدای دی د یو مسلمان خور تر عزت د خپل سر قربانوو. داسې بې ځایه مو خلک په دې باندې متهموي چې تاسې د ښځو دښمنان یاست، ښځو ته وخت نه ورکوئ. هغه د خلکو بې انصافي ده. او هغه فرمایشات چې هغه د افغانستان کلتور یې نه ایجابوي، اسلامي نظام یې نه ایجابوي، زموږ دین یې نه ایجابوي، هغه ته خو بیا موږ معذور یو. هغه د چا په فرمایش باندې هغه ته آمادګي نه لرو نه درلودلی شو. هغسې غوښتنې چې زموږ څخه خلک نه کوي چې هغه زموږ عنعنه او زموږ رواج او زموږ کلتور او زموږ اسلام او زموږ دین هغه ته اجازه نه ورکوي. ازان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ ندا محمد ندیم د قضا او افتاء د محصلینو د فراغت غونډې په وینا کې وویل چې اسلامي امارت د نجونو د زده کړې د مطلق بندېدلو خبره نه ده کړې، بلکې یوازې خبره یې د امر ثاني کړې ده. ښاغلي ندا محمد ندیم چې د فتوا او قضا څخه د محصلینو فراغت په غونډه کې دغه خبرې کړې دي، ویلي دي یوه خاصه خبره چې رسنۍ ورته متوجي دي او پرې ډېر تمرکز کوي هغه د اناسو د تحصیل او د تعلیم مسله ده. په دې مسله کې له لومړۍ سره د مطلق بندېدو خبره نه ده شوې، د امر ثاني خبره شوې ده. هغه همدارنګه ویلي چې دا بې انصافي نه ده پکار چې په دې اړه د افغانستان شرایطو وضعیت ته خلک نه ګوري او ذهنیتونه خرابوي. نو شیخ ندا محمد ندیم د نجونو پر مخ د پوهنتونونو ښوونځیو دروازو پرانستل کېدو په اړه څه ونه ویل او ټینګار یې وکړ چې په دې برخه کې به هیڅ داسې فرمایشات ونه مني چې د افغانستان کلتور او دین سره برابر نه وي. ښاغلي ندا محمد ندیم وویل افغان خویندو میندو لوڼو ته هیڅ غلط فکر نه لري او د ټولو عزت ورته مهم ده. ښاغلي شیخ ندا محمد ندیم هم دا ډول وویل چې دا بې انصافي ده چې دوی خلک له ښځو سره په بې انصافۍ او ظلم تورنوي، بلکې دوی حاضر دي چې د یو خپل افغان خور او مسلمان خور لپاره د خپل سر څخه هم تیر شي. دوی ته د ښځې زده کړه، تعلیم، کار او ان د ښځو اقتصاد تر هر څه ډیر مهم ده او که نور نه وي نو خپل سر هم په دې قربانولی شي. دا په داسې حال کې ده له کله نه چې اسلامي امارت واک ته رسېدلی ده د نجونو پر مخ د شپږم څخه پورته ښوونځي تړل شوي دي. په هغه امر کې چې په دې اړه راغلی وو د امر ثاني یادونه شوې وه، خو دا چې د امر ثاني شرایط نه دي واضح، له همدې امله دلته یو ابهام وجود لري او دغه ابهام خلکو ته دا شکوک وړاندې کوي چې ګواکې د ښوونځي په مطلق ډول بند شوي دي او امر ثاني یوازې د خلکو د غولولو لپاره استعمالیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د امتحاناتو کمیټې ویلي وو چې د راتلونکي کال د کانکور لپاره نجونو ته هم فورمې توزیع کړي دي او نجونې هم حق لري چې د کانکور امتحان ورکړي. د نجونو د تعلیم مسله یو له مهمو مسایلو څخه ده. دا چې نوی تعلیمي کال په پیلېدو ده او لا هم د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو په اړه کوم واضحه خبره نه ده شوې، خلک لا هم په ابهام کې دي. د نجونو د تعلیم مسله باید د اسلامي امارت لخوا یو داسې چارچوب ورته کېښودل شي چې هم افغانانو او هم د خویندو عزت پکې خوندي وي او په داسې ډول د تعلیم شرایط برابر شي چې په ډیر ښه او احسنه توګه وي او نور اسلامي نړۍ ته د یو مثال په توګه وړاندې شي. خو که چیرې همدا د امر ثاني په ډول د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بند پاتې کېږي، اسلامي امارت ته به یې تاوان د ګټې پر نسبت ډیر زیات وي. هغه نجونې چې لوستې دي هغوی به په کورو ناست یا به په موبایل کې لګیا وي، ټیک ټاک بازي وي، فیسبوک بازي به کوي او یا به هم د خارجي موسسو په دامونو کې لویږي. کله به ایران ورته د بورسونو اعلان کوي او کله به هم نورې نړیوالې موسسې له دوی څخه ناوړه استفاده کوي او د بورسونو په نوم به یې په آینده کې خدای مکه داسې یو څه ترلاسه کوي چې د افغانستان د اسلامي اساساتو پر ضد به وي. خو په دغه صورت کې به بیا موږ هیڅ نه شو کولی، ځکه نن د هر نجلۍ او هر محصل په لاس کې موبایل ده او موبایل یې انټرنیټ لري او کولی شي د نړۍ هر کونج سره وصل شي. که چیرې خدای مکه د دغه انجیوګانو او موسسو لاسو ته ولویږي نو د ګټې پر نسبت به یې تاوان ډیر زیات وي. تیر یو نیم کال کافي وخت و چې د نجونو د تعلیم او کار لپاره یو داسې شرعي چوکاټ برابر شي چې هم افغانانو هم د اسلام له نظره برابر وي او نور باید دغه مسلې ته د پای ټکی کېښودل شي، ځکه د دغه مسلې دوامداره پاتې کېدل د افغانستان او اسلامي امارت په ګټه نه ده.